بابر اعظم د کراچۍ د کرکټ د مینوال نه ډیر سخت خپه شو. تاسو بابر اعظم دا ویډیو وګورئ چې بابر اعظم څه وایي. दुआएं थी कराची वालों के, बहुत दुआएं थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. वो आए नहीं लेकिन उन्होंने बाहर बैठ के टीवी पे बैठ के बहुत सपोर्ट किया. और بابر اعظم وایي د کراچۍ د کرکټ مینوال له میچ د کتل لپاره سټیډیم ته نه راغلی، خو کېدای شي په ټي وي باندې کتلی. بابر اعظم د کراچۍ د کرکټ د مینوال نه په فني انداز کې وګیله وکړه. د لاهور په قزاق سټیډیم کې چې پاکستان او نیوزیلند څومره هم میچونه وشو، نو ګراوند ته ډیر زیات د کرکټ مینوال لغلی ګراوند فولو. دا چې پاکستان او نیوزیلند پر راولپنډۍ کې میچونه هم ډیر زیات د کرکټ مینوال لغلی چې ګراوند فولو. پاکستان او د نیوزیلند په میچ کې کراچۍ چې کوم سټیډیم د مکمل خالی د کرکټ مینوال ته ډیر کم راغلی. اوس پته نه لګي چې دی واجه سکه د شي کوګورونو په پی اس ال کې به هم د کراچۍ کوم سټیډیم او د خالی خو پاکستان او نیوزیلند پر میچ کې د کراچۍ چې کوم د سټیډیم نه مکمل خالی وو. که تاسو د لاهور میچونه وګورئ یا چې کوم د پنډۍ اسلام آباد میچونه وګورئ، نو ماشاءالله ګراوندونه د کرکټ د مینوال نه فولو. شاهد افریدي څومره هم مینوال دي، داود لپاره د خوشحالۍ خبر. شاهد افریدي یو ځل بیا کرکټ ته واپسی کوي. شاهد افریدي به تاسو بیا په لیګونو کې په نظر باندې راځي. اوس کوم کشمیر پریمیر لیګ شروع کیږي، نو شاهد افریدي په دې کې د راولاکوټ هاکس په ټیم کې شامل دي او شاهد افریدي به د دوبۍ په ټي 10 لیګ کې هم لوبه کوي. یو میاشت مخکې شاهد افریدي په لیجند لیګ کې هم لوبه کړې و او ان شاء الله پر روان پی اس ال کې به یو ځل بیا شاهد افریدي تاسو په نظر باندې راځي. که چېرته سکل شاهد افریدي په پی اس ال کې واغسته شو، نو تاسو په خیال په کم ټیم کې واغسته کیږي. الریډي شاهد افریدي د پېښور زلمی، ملتان سلطان، کراچي کنگز، کوټا ګلیډیټرز پرې ټول ټیمونو سره لوبه کړې ده، خو صرف د لاهور کلندر سره لوبه نه کړې. تاسو خیال چې شاهد افریدي سکل په پی اس ال کې په کوم ټیم کې واغسته شي؟ خپل رائے زما سره ضروری شیر کړئ. د پاکستان کرکټ ټیم په خواني لوبغاړي جاوید میاداد د بابر اعظم په اړه څه ویلي دي. جاوید میاداد ویلي چې بابر اعظم په کوم ځای کې غلطي کوي، نو موږ له فکر ده چې تنقید په ځای باندې د بابر اعظم اصلاح کوو. جاوید میاداد ویلي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې بابر اعظم په اوس وخت کې د دنیا یو بهترین لوبغاړی دی. جاوید میاداد ویلي چې بابر اعظم یو ډېر ټیلنټډ کھلاړی دی. د بابر اعظم په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم ډېرې کامیابیانې حاصل کړي دي او پر روان وخت کې هم پاکستان کرکټ ټیم مخ په وړاندې بوزي. د جاوید میاداد نه علاوه داسې دوه درې نور لوبغاړي چې د بابر اعظم صفات کوي، نور چې پاکستان څومره هم په خواني لوبغاړي نو په بابر اعظم باندې ډېر سخت تنقید کوي. آیا تاسو د کپتان بابر اعظم کپتانی خوښیږي؟ او کنه په کومنټ سیکشن کې راڅخه خپل نظر ضروری شیر کړئ. نو دا د کرکټ یو څو مهم خبرونه داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کول مه هېروئ. ملاویږو بل ویډیو کې. د الله فامان.